عبدالله څوک دی؟ عبدالله د کومې سیمې اوسیدونکی دی؟ عبدالله او ملګرو یې څه ډول یوه استخباراتي ډله رامنځته کړه؟ عبدالله او ګڼ نور ملګري یې د نشي توکو کاروبار څنګه کوي؟ عبدالله، برکات، زرین، تور، حکمت، اغاولی، سیلاب، ساحل، سالار، وکیل احمد او ګڼ نور کسان څه ډول دا خپل کارونه مخته وړي؟ دا او نور مسایل په دې برخه کې. سلام پر تاسو، هیله ده ښه به یاست. د دغې خپرونې تر پایه پورې راسره پاتې شئ، تاسو به ګڼ مسایل واورئ او ستاسو څخه زه بخښه غواړم چې ځینې داسې الفاظ یا ځینې داسې نومونه زه وایم یادوم چې کیدای شي د ډېرو کسانو پر دماغ بد ولګېږي. عبدالله دا کس په ماما مشهور دی، اوس په کندهار کې ژوند کوي. د زیات وخت په پښتونخوا کې تیر کړی دی، په چمن او د کوټې په شاوخوا سیمو کې. کله چې د ښاغلي حمید کرزي واکمني وه، دی افغانستان ته راغلی. هماغه مهال یې له امریکایانو سره کار پیل کړی. تر هغو پورې له امریکایانو سره کار کاوه څو چې امریکایان له افغانستان څخه وتل. له هغه څخه وروسته یې بیا څه موده رکشواني کړې ده، خو د هغه مهال د رکشوانۍ سره هممهاله یې د نشي توکو کاروبار هم رامنځته کړی یا یې لاس ورچولی. په تېر حکومت کې عبدالله ګڼو کسانو ته ویلي و چې ګواکې په قوم پوپلزی دی، خو اوس بیا ګڼو کسانو ته وایي چې یا دی اندړ دی، د غزني د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خو زما ټولې سرچینې همدا وایي چې دی نه اندړ دی او نه هم پوپلزی دی، جت دی. د پلار نوم یې سردار محمد دی. په تیر حکومت کې د قاچاق کار زیات کاوه. په کندهار، د کندهار په شاوخوا نورو سیمو ولایتونو ان تر هند پورې د قاچاق روان و. دی په دې کار کې یوازې نه و، لسګونه کسان په دې کار کې ورسره ملګري وه. په حکومت کې دننه، د باندې او قاچاقبر دا ټول له ده سره وه. دا کس پهلوان نومیږي. د هند ته واستاوه او هلته په هند کې څو ځله یې په بریالیتوب سره نشي توکي یوړه، خو وروسته دا کس ټینګ سو، همالته بندي سو. د ده کیسه بیا وروسته هم درته کوم. بل کس چې همالته په هند کې بندي دی، دا د نور احمد په نوم کس دی. په 2019 کې بندي سوی دی، تر همدا اوس تر همدې شېبې پورې په هند کې بندي دی. ماما په دغه کاروبار کې یا عبدالله خپل د کورنۍ غړي هم کارول، لکه خپل زوی باچا خان، لکه خپله لومړنۍ میرمنه مجاهده، لکه خپله مور یې له یو پایواز سره هند ته استول. نشي توکي ورسره وه، خو همهغه وخت دلې د کندهار په هوایي ډګر کې لږ نشي توکي له هغې څخه لوېدلي وه. دا تللې ده هند ته، خو کله چې د هوایي ډګر هغه کم کسان چې څار کوي، دلې چې تلاشي کوي، دوی چې دا کڅوړه پیدا کړې، بیا کیمرې چې کړي دي، دا ښځه لیدله چې دغه یوه ده. څو میاشتې دا په هند کې ناسته وه چې افغانستان ته نه راتله. کوم پایواز چې له دې سره تللی و، هغه چې کله افغانستان ته رالی ټینګ سو، هغه بندي سو. خو میاشتې وروسته چې کله د ده مور راله، بیا یې په هوایي ډګر کې لار جوړه کړله او له بندیګراد څخه وژغورل سوله. د ده ډېر کسان دي. د عبدالله لکه مخکې چې ما یادونه وکړل، لکه برکت. پر برکت به په بلې برخې کې وغږېږو، خو د دغې برخې په وروستۍ برخه کې پر برکت باندې لږ غږېږو. له ماما سره چې په دغه د نشي توکو د کاروبار په برخه کې کار کاوه، ښځې هم وې، لکه شاپیه، لکه پرمینه، دوې خوندې. راځئ د شاپیه په اړه درته وغږېږم. شاپیه دا کس شیرزاد نومیږي، د ده مور ده. د ده پلار زلمی نومېدی. زلمی موټروان و، منۍ موټر یې چلاوی. د لښکرګاه پر درې پر موټر چاودنه وسوه، خو دی تر میرویس روغتونه پورې ژوندی راوړل سو. په روغتون کې یوه شپه 2 شپې وروسته ساه ورکړه، وفات سو. له هغه څخه وروسته عبدالله د شیرزاد مور شاپیه وکړه. عبدالله څو ځله شاپیه، شیرزاد، د شیرزاد پلار زلمی هم هند ته له نشي توکو سره استولی دي، خو ماموریت یې په بریالیتوب سره سرته رسولی دی. یوازې شیرزاد نه دی، د شیرزاد ورونه
بل کس چې هغه ما یادونه وکړله پرمینه د شافعي خور ده. پرمینه یې د صدیق الله په نوم یو ځوان ته ورکړې وه په 6 لکه کالدارې. صدیق الله او قدرت الله دوه ورونه دي په میرویس مینه کې اوسېدل. په تېر حکومت کې د شافعي د عبدالله د پرمینې د دوی واک زیات و. دا صدیق الله او قدرت الله په تکلیفوله چې باید د نجلۍ یا د پرمینه طلاقه کړي. هغه ورونه له دې ځای څخه وغورځېدل، لاړله مساکلاته په دې خاطر چې زور سره ونه سي، خو طلاق نه دی ورڅخه اخیستل سوی. دوی دا پرمینه دې کس ته ورکړې ده. دا کس جاوید نومیږي، په سایل مشهور دی، د اصلي کې د هلمند د چانجر اوسېدونکی دی. یعنی د چې کومه ښځه پرمینه کړې تر اوس پورې هماغه مخکني کس چې د صدیق الله په نوم دی نه ده طلاقه کړې، هماغه کسان اوس هم په میرویس مینه کې ژوند کوي. دا چې ولې غږ نه کوي زه نه پوهېږم. دا خورا غټ بحث دی. کیدای شي په دا یوه ویډیو کې دا بحث نسي ختم، کیدای شي نورې ویډیوې هم پر جوړې سي. زما هدف دا دی چې دا کسان دغه بلاک میلینګ هم کوي، د نشهیي توکو کاروبار هم کوي، شتمن تېرباسي او له هغوی څخه په یو په بل نه پیسې اخلي. راځئ د عبدالله بل کیسه سره شریکومه. عبدالله چې کله طالبان راغله، د طالبانو په اولو په لومړي کلونو کې دی په د کوټې په سټلایټ ټاون کې د خنجي په نوم د استخباراتو له کس سره شناخت پیدا کوي، اړیکه پیدا کوي. هغه ورته وایي چې په افغانستان کې، په هند، په ایران کې تاسې فعالیتونه وکړئ، زه پیسې درکوم. مثال په هند کې تاسو که موټرسایکل وسوځوئ، اور ورته کوئ او یا یې چاودنه وکړئ، پر هغه باندې زه 20 لکه کلدار درکوم. مخکې چې ما یادونه وکړه د پالوان 2 ځله هلته موټرسایکلان ته اور ورچولی دي. په هند کې دا پیښه سوې ده، وروسته بیا دا پالوان ټینګ سوی دی. خو هغه موضوع چې خپله د عبدالله او د عبدالله د ملګرو د زرینو د تور تر خولې وتلې ده، هغه دا چاودنه ده چې 2022 کال کې په لښکرګاه کې وسوه، پر یو ویټس موټر باندې وسوه. کیدای شي په هلمند کې دا چاودنه ډېرو کسانو ته معلومه وي چې په دې چاودنه کې څوک خوړ سو. خو دا چاودنه د بادنګل په نوم یو کس پر دا ویټس موټر باندې چې سپکي ماین نښلولی و. دا کیسه خپله د زرین او د عبدالله ده چې دوی خپله دا کیسه بیا کړې ده په بنډارونو کې چې دا چاودنه دوی ځکه وکړه چې د کوټې د سټلایټ ټاون څخه د خانجي په نوم چې څوک د دوی سره په لین کې و، هغه دا ماموریت ورکړی و. دوی څنګه ټینګ سوه یا ولې نه سوه ټینګ؟ تر دې پیښې وروسته عبدالله، زرین او د دوی بل ملګری تور چې د پلار نوم یې بدین دی، دا کسان تللي کلی شامیر ته عمل ته. بیا د ناني په نوم د یو چا څخه د ګرنیټانو غوښتنه کړې ده چې دا ګرنیټان زموږ په کارېږي، موږ کیدای شي یو ځای چاودنه ورکړو. نانۍ راولاړېږي په سیمه کې یو چا ته کیسه کوي چې داسې موضوع ده. بیا دا کسان ټینګېږي لکه زرین لکه تور. اوس پوښتنه دا ده، زرین او تور دواړه د همهغه قضیې په خاطر چې یا په هلمند کې چاودنه سوې ده او یا هم دغه ګرنیټان چې غوښتل د کندهار په مرکزي محبس کې بندیان دي. یعنی په یوه دوسیه کې دوی ټوله بندیان دي، خو عبدالله آزاد ګرځي، ماما آزاد ګرځي او دا کسان اوس هم هملته بندیان دي. د عبدالله خورا غټه ډله ده. د زوی دی باچا خان، دا کس چې ما مخکې یادونه وکړله جاوید چې په سایل مشهور دی، دا بل کس سیلاب دی چې دواړه لاسونه یې پرې دي، دا بل کس سالار دی، دا بل کس وکیل احمد دی. دغه سالار وکیل احمد بیا هغه 2 کسان دي چې دوی نور شتمن په بلاک میل کوي. یعنی هغه کسان چې لکه یو ویډیو چې خپره سوه چې دغه کسان به ښکاري چې یو څوک بلاک میلوي. دا 2 لوکان یې په دې خاطر ساتلي دي چې بلاک میلینګ په کوي. راځئ پر وکیل وغږېږو. وکیل احمد هغه څوک دی چې هغه ویډیو خپره سوه په کوټه کې چې ناست اشنه کالي چې دي. د ده ورور بشیر احمد د دغه مخالفت کاوه چې ته باید د نشهیي توکو کاروبار ونه کړې، ته باید له ماما سره ونه ګرځې. ماما جمع 2-3 نور کسان او وکیل راولاړ سو. خپل ورور بشیر احمد یې داسې ښکیل کړ چې د هغه په خونه کې نشهیي توکي سره ځای پر ځای کړه. بیا یې مسؤلین ته زنګ ووایي چې په دغه کور کې دلته په دغه ځای کې د نشهیي توکو کاروبار کیږي. ماما دغه عبدالله او وکیل احمد د خپل ورور د وکیل احمد ورور بشیر احمد ښکیل کړ. هغه اوس هم
بندي دی. دوی یو بل کس هم ښکیل کړ، د احمدشاه پټان په نوم دا ځوان، دا هم دوی ښکیل کړ، اوس بندي دی. بل کس دا دی ډاکټر نصر احمد. ډاکټر دې ته هم دوی په میلمستیا او پنجوالۍ ورغلله، د نشي توکي ګولۍ وو دا شیان هلته ورته کښېښول، وروسته یې خپلو کسانو ته زنګ ووهه چې راسئ. دا کس یې هم ښکیل کړ، دا کس یې هم په محبس کې بندي کړ. یعنې دوی ډېر کسان ښکیل کړي دي، په سلګونو کسان یې ښکیل کړي دي چې یو شمېر بندیان دي، یو شمېر اوس آزاد شوي دي. یعنې دوی خپل کسان لري په حکومت کې دننه، هغوی ته بیا وایي چې تاسو راسئ پر دغه کس باندې چاپه ووهئ. دا یوازې دا کسان نه دي، په ولسوالۍ کې نور کسان هم ښکیل کړي دي، نور کسان دي چې په ښار کې ښکیل کړي دي. یعنې د دوی کاروبار پراخ دی. دا سالار او دا بل سیلاب، دا دواړه یو ځل له ننګرهار څخه را روان وه، له ننګرهار له خوا څخه چې کابل ته داخلېږي، دلته طالبانو له نشي توکو سره ټینګ کړل، بندیان یې کړل، خو بیا واسطې پر وسوې، بیرته یې را آزاد کړل. د دوی یوه موضوع نه ده، د دوی ګڼې موضوعات دي، یعنې ګڼ موضوعات دوی لري چې د نشي توکو کاروبار هم په پراخ پیمانه کوي، او دا د بلاک میلینګ موضوعات هم کوي چې هم د ښځو په برخه کې ښځې لري او هم د نارینه‌و په برخه کې نارینه لري. دا کس هغه ولي نومیږي، دا هغه ولي د وکیل احمد ماما دی، اوس په کابل کې دی، په حکومت کې کوچني وظیفه لري. دا بل حکمت، دا هم د وکیل احمد ماما دی، د هغه ولي ورور دی. دوی دوه هم د نشي توکو کاروبار کوي، هم له ماما سره دی، او هم یې وکیل احمد دی هلته راوستی دی چې له ماما سره کار کوي. یعنې دغه دوه د وکیل احمد ماماګان، حکمت او هغه ولي، وکیل نه پرېږده چې خپلو ماما ته لاړ شي او یا د خپلې مور سره یو ځای شي. یعنې یو ډول که ووایي خدای دا هلک بې لارې کړ، همدغو ماماګانو بې لارې کړ، دغه حال ته یې راورسوئ. د دوی ګڼ نور موضوعات هم شته. راځئ، دا کس برکت نومیږي، د پلار نوم یې مولوي محمد عمر دی، دی د فراه د پرچمن ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی هم ګڼ موضوعات لري، خو په دغه برخه کې یوازې یوه کوچنۍ موضوع دا درته ښیم چې د شهیدانو چوک پر شاوخوا یې سرای کرې کړی دی، یوه ښځه باندې یو ځوان بلاک میل کړ، هغه ته یې د هغه یو ډول چارجران دي چې موږ تاسو ورته وایو چونګښه چارجر، په هغه کې کیمره ورته ایښې وه، خو دې ځوان بد کار نه دی کړی، بد کار څه هدف زنا ده نه ده کړې، نور چې کوم څه سوي دي دا ویډیو ورته سوې ده، بیا ځوان ته لېږلې ده، بیا د 10 لک افغانۍ غوښتنه ورڅخه کړې ده، خو بیا ترمنځ نورو کسانو روغه جوړه کړې ده. د هغو کسانو نومونه اوس نه اخلم چې ونه تښتي، وروسته بیا پر دې موضوع په بل راپور کې پر هغه موضوع باندې کار کوم. خو اخر دې هلته راغلی دی چې پر 15 لک افغانۍ جوړه سوې ده، 15 لک افغانۍ له هغه ځوان څخه اخیستې دي. که هغه ځوان زما غږ اوري، ستا څخه چې چا پیسې اخیستې دي، هغه همدا برکت دی، بل څوک مه راټینګوه. همدا برکت ستاسو پیسې واخیستلې، همدا عبدالله ستاسو پیسې اخیستې، هم د دوی ډلې پیسې درڅخه اخیستې دي. دوستانو، دا راپور لنډ نه خلاصېږي، دا راپور ګڼې نورې برخې هم لري، خو په نورو راپورونو کې به زه هڅه وکړم چې د هغو مسؤلینو نومونه درته افشا کړم چې ولې دی په هماغه مخکنۍ قضیه کې چې د زرینو د تور قضیه ده نه دی بندي شوی، ولې له هغه بنده خلاص شو. دویم دا چې دی چې دا اوس په ښار کې د نشي توکو کاروبار کوي، تر هلمند او تر زابل تر روزګانه کاروبار کوي، په دا کاروبار کې په حکومت کې دننه شریکان څوک دي، هماغه کسان هم درته رسوا کوم، ټول رسوا کوم. زما سره اوسئ. ډېره مننه. پر الله مسپارم.